دغه په واده کې به کس ورکړه لونګۍ راکړې ما ته په واده کې ده. جلیل شرانی هم ستړي مسئ راغلی و د عید دومه ورځ دانې له د نصار له چکر مو را لګولی و. دلته ډېر زبردست شغلونه و، علاقهوال بدلې تړونه همۍ او بل ډېګونه تړونه دنیا قسمه خلک راغلي و دلته. دغه شغل هم وکړ، ډېر زبردست خوند یې وکړ. خیرګل شیراني منده کړه دا کلتوري پټکای راوړی لونګۍ چې دا زموږ کلچر دی، کلتور هم دی. روایتي پګړۍ وه هغه هم ځینې راواستم چې په دغه کښې هم یو ویډیو جوړ کړو. یو علاقهوال ګیټ اپ دی خپل کلتور ډېر ښه خوند یې راکړ. د خیرګله د لونګۍ په باره کښې که لږ معلومات راکړې چې اوس خلک لونګۍ نه پر سر کوي او تا دغه لونګۍ تړلې صحیح ده چې اوس خلک خو لونګۍ نه په سر کوي. بس ما خو چا راوړې وه ملګري، بس د عید ورځ توفه یې راکړې وه ګفټ. بس د عید ورځ د ما هم راویستلم او دانې له په چکر پکې ولګوو. خامخا خلکو ډېر ټیک ټاکونه میکچاکونه پکې جوړ کړه، شغل مغل یې پکې مناو کړ. بلکل او ښه خوند کې د کلتوري لونګۍ پګړۍ اوس خو ځوانان په تورو سرو ګرځي یا پټکي ګترۍ اوس هم تړلي وي، کنې دغه په واده کښې به هم کس ورکړه لونګۍ راکړې ما ته په واده کې. ښه دی وایي چې په واده کښې دغه لونګۍ اوس هم په ځینو علاقو کښې دغه رواج ژوندی دی، دغه دود دستور ډېر زبردست ښه خوند یې وکړ. الله هم خوشحاله آباد لره چې هر ځای